بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ، تاسو رابولم د دې مهال مهمو خبرونو ته. نن د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرم 14مه چې د 1403 هجري شمسي کال د چنګاښ 10مه چې د 2024 میلادي کال د جولای ل 20 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د څه باندې 13 میلیون افغانیو په ارزښت خوست کې د یوې پروژې چارې پیل شوي. د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ له 2 ښوونیزو پروګرامونو څخه 168 تنه فارغ شول. چین په تورخم کې له پاکستانه راستانه شو کډوالو او بېځایه شو ته مرسته لیږلې. هرات کې په یوه ترافیکي پیښه کې 6 تنه مړه شوي. د هېواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې بنګلادیش کې د تاوتریخجنو لاریونونو دوام له کبله سراسري ګرځبندیز اعلان شو. د پښتونخوا بنو کې د نامنۍ پر ضد لاریونکي د امنیتي ځواکونو ډزو کې 15 تنه وژل شوي. بلینکن ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې 1 یا 2 اونۍ شاته دی. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم بشپړ خبرونه. د خوست سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د 13.3 میلیون افغانیو په لګښت د یوې پروژې چارې پیل شوي. د خوست ښاروال قاري بسم الله بلال ویلي چې د دغه ولایت د مرکز په 6 ناحیو کې د لښتیو جوړولو چارې پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. هغه زیاته کړې چې په دغه پروژو کې د 4500 مترو په اوږدوالي د لښتیو ترڅنګ د 154 پلچکونو په اساسي ډول جوړول هم شامل دي. د یادولو وړ ده چې د ښاروالۍ له لوري سږکال د 400 میلیون افغانیو په لګښت 22 بېلابېلې پروژې پلان شوي دي. د چارو ادارې د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ کې د 14 وزارتونو او ادارو د بېلابېلو سطحو 168 کارکوونکي له زده کړو فارغ شول. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ مرستیال انجنیر ویس الدین ویس وویل د رهبرۍ او تطبیقي مدیریت د ودې لپاره د روزنیزو پروګرامونو جوړولو هدف د ملکي خدمتونو په څانګو کې د کارکوونکو د پوهې او مهارتونو د کچې لوړول او د خدمتونو ښه وړاندې کول دي. د یادونې وړ ده چې په دې دوره کې 58 تنو د رهبرۍ د پراختیا په روزنیز پروګرام کې او 110 تنو د مدیریتي مهارتونو د عملي کولو په پروګرام کې ګډون کړی او لازم زده کړې ترلاسه کړي دي. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستانه شو کډوالو او بېځایه شو ته مرسته لیږلې ده. په مرستو کې 8 امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پایکاپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بېځایه شوي کسان پکې میشت دي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلابونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. تاسو امت راډیو اورئ. په هرات کې په یوه ترافیکي پیښه کې 6 تنه مړه شوي او 1 تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ترافیکي پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د 3 شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 19 تنه مړه او 14 ټپیان شوي وو. د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کېږي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې اټیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلین وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو ترڅنګ د یو اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثره اخته کسان
د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. او له هېواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د بنگلاديش حکومت دغه هیواد پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخجنو لارینونو په دوام د 15 نورو کسانو وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. ډاکا کې ځوانانو چې اکثریت د پوهنتونونو محصلین دي د جولای میاشتې له پیل راهیسې د حکومتي دندو ترلاسه کولو لپاره د ونډو یا سهمي سیستم خلاف لارینونه پیل کړي چې په وروستیو کې پر تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه سیستم له مخې بنگلاديش کې له هرو 3 حکومتي دندو یوه د هغو کسانو د کورنیو غړو ته پام کې نیول شوي چې په 1991 کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو په جګړه کې برخه اخیستې وي. خو معترض محصلین وایي دغه سیستم پر تبعیض ولاړ دی. غوښتنه کوي چې ګمارنې باید د وړتیا پر بنسټ وي. دوی دا تور هم پورې کوي چې ګوندي چارواکي له دغه سیستمه په استفادې خپلوان او ګوندي ملګري په دندو ګماري. د بنگلاديش د حکومت ویان نعیم الاسلام خان ویلي چې د امن او نظم ساتلو دنده پوځ ته سپارل شوې ده. هغه په یو اعلامیه کې ویلي حکومت پریکړه کړې چې ګرځبندیز ولګوي او له ملکي چارواکو سره همکارۍ لپاره پوځ ځای پر ځای کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو خپلواک بنسټ ویلي دی چې د پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له 100 تنو زیات ټپیان دي. د کمیسیون په یو بیان کې پر سولهییز لاریون کوونکو بریدونه غندلي. غوښتنه یې کړې چې د دې برید عاملین د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځایي اوسیدونکو د نامنیو پر ضد لاریون کړی او کاروبارونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې له څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په دې ضلع کې د نامنیو پیښې خورا زیاتې شوي دي. راپورټونه وایي ځینو لاریونوالو په بنو سیمه کې د پاکستان پر پوځي مرکز یا چاونۍ د کاڼو ګزارونه کړي چې په ځواب کې پرې پوځیانو ډزې کړي دي. په سیمه کې د یو ځایي روغتون ډاکټرانو تایید کړي چې دوی ته یو مړی او 3 ټپیان وروړل شوي دي. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا 2 ونې شاته دی. انټونی بلینکن ویلي د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه 1 کال واټن ولري وسخی یوازې یوه یا 2 ونې ورته پکار وي. د رسنیو د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کولراډو کې په یوه غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه له اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او که تر دې ډیر غني کړي د 3 اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف په بشپړ ډول سولهییز دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د امت راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا او تر دې مهاله مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.